बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ګرانو ملګرو تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په هراله او ستړي مشو ملګرو په نننۍ کلاس کې به موږ تاسو ته د مختلفو ځایونو نومونه ښیي د انګلیش نه به تاسو ته په اسانه پښتو کې زده کوو شروعات کوو ډایننګ روم د روټۍ یا د چیز کلو کمره ډایننګ روم هغې ته وایي کوم کې چې موږ روټۍ یا چای یا هر څه خوراک چې موږ کم کوو هغې ته وایي ډایننګ روم کنټري سایډ د ښار نه جدا ځای چې د کم د ښار نه جدا ځای یا ښار څه نه راځي نو هغې ته وایي کنټري سایډ لینډرای د کپړو وینځلو ځای د کپړو د وینځلو ځای چې کوم وي هغې ته وایي لینډرای فایرپلیس د چولې ځای کوم ځای کې چې موږ چوله بلو هغې ته په انګلیش کې وایي د هغې چې کوم ځای هغې ته په انګلیش کې وایي فایر پلیس بیډروم د اوده کېدلو کمره کوم ځای کې چې موږ اوده کېږو هغې کمرې ته وایي بیډروم ډومیسایل مستقل اوسېدل یعنی څوک چې په کوم ځای کې مستقل اوسېږي ټول عمر دپاره اوسېږي هغې ته وایي ډومیسایل هیبیټیشن د اوسېدلو ځای یعنی چې هر ځای کې یو انسان اوسېږي هغې ته موږ وایي هیبیټیشن باتروم غسلخانه ریزیډنس اوسېدل مطلب یو کس چې په کوم ځای کې اوسېږي یا اوسېدلو ته په انګلیش کې وایي ریزیډنس ان هوټل هوټل ته په انګلیش کې وایي ان کسټوډین د کور مشر چې څوک وي هغه ته په انګلیش کې وایي کسټوډین فایر اور ته په انګلیش کې وایي فایر فیملی خاندان ته په انګلیش کې وایي فیملی هاوس هولډ د کور چې کوم کارونه هغې ته په انګلیش کې وایي هاوس هولډ ډویلینګ اوسېدل ریسیډنس ډویلینګ لایو مطلب دا ټول د دې معنی ده اوسېدل ابوډ کور ته په انګلیش کې هوم هم وایي هاوس هم وایي ابوډ هم ته وایي اپارټمنټ کمرې ته روم هم وایي په اپارټمنټ هم ته وایي کچن نیغری کچن هغې ته وایي کوم کې چې موږ د کور پخلی کوو چای پخو روټۍ پخو مطلب کومه ترکاري چې موږ تیارو هغې ته په انګلیش کې وایي کچن هوم سټیډ پټي ته په انګلیش کې وایي هوم سټیډ کوم کې چې موږ غنم جوار وربشې دا شی نه کرو نرسنګ هوم نجی روغتون یعنی کم اسپتال یا روغتون چې ورته موږ وایي هغه سرکاري نه وي هغې ته په انګلیش کې وایي نرسنګ هوم ملګرو دا و زموږ نننی وړوکی شانته کلاس چې په دې کلاس کې موږ تاسو ته د ځایونو نومونه په انګلیش کې وښودل امید کوم چې دې کلاس نه به تاسو ډېر هر څه زده کړي ملګرو پتلو کې تاسو ته دا ریکویسټ کوم چې زما ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ او خپلو ملګرو سره شیر کړئ ځکه چې تاسو ته به د انګلیسۍ زده کولو دپاره داسې ویډیوګانې میلاویږي انشاءالله په بل نوي کلاس کې به میلاویږو تر هغه وخته پورې ما له اجازت راکړئ د الله په امان